جنازه کې مخکې ورځو کې دوه کسان هغې خپل منځ کې په جګړه شو. یو ورته وی دا تا چې تنګ نستوڼي کړي دي بټن واله نستوڼي نو دا خلاف سنت دي. هغه بل ته دلیل وغوښتو نو دواړو سره د خپلو خبرو دلیل نه و. نو صحیح لباس کم یو دی تنګ نستوڼي جوړول کلاو نستوڼي جوړول. تنګ نستوڼي جوړول دا سنت او مستحب دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام احادیث په دې باندې دي چې نبی علیہ السلام تنګ نستوڼو والا لباس اچولی. چرته یو حدیث ماته نه دی میلاو شوی چې نبی علیہ السلام کلاو نستوڼو والا لباس استعمال کړی. خبره باندې پوهیږئ. البته کلاو نستوڼو والا جوړول دا جایز دي. امام سیوطی رحمت الله علیه په خپل فتاوا الحاوی للفتاوا یا الحاوی للفتاوی دواړه نومونه ټیک په دې کې لیکلي دي چې غټ نستوڼي جوړول کلاو نستوڼي جوړول یا د دې ځای نه د دې مړون نه سیوا نستوڼي جوړول دا بدعت دی او اسراف دی. وتطویل الکمین بدعة و اسراف دا بدعت دی او اسراف دی. اختی خبرې کړي خو دې ته صرف مونږ جایز ویلی شو دا کلاو نستوڼي. نور طریقه د نبی علیہ السلام دا و چې تنګ نستوڼي و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تمام احادیث. نو دی بل مولوي صاحب چې دا وی چې یاره دا تنګ نستوڼي خلاف سنت دي دغه خبره غلطه وه. زما خوښه دا ده چې په ګرمۍ کې کلاو نستوڼي جوړول پکاري او په یخنۍ کې تنګ نستوڼي جوړول پکاري. نور لباس کې سره حرام شته نه. لباس هغه ناروا دی څومره چې زما مطالعه ده ما چې قرآن او حدیث څومره کتلی دي. بارکې طریقه دا ده قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق چې څو پورې قرآن او حدیث یو خوراک ته یا یو لباس ته حرام نه ویلی څوک هم ورته حرام نشي ویلی. او قرآن او حدیث یو څو لباسونو ته ناروا ویلي. یو هغه لباس چې د کافرو سره مشابهي، یو هغه لباس چې سړی اچي او د ښځو سره مشابهي یا ښځې اچي او د سړو مشابهي، یا دریم هغه لباس چې کوم د بې حیایۍ لباس د دې نه علاوه ما په قرآن او په حدیث کې چېرته یو لباس نه دی لیدلی چې هغه ناروی. جی سنت طریقه د نبی علیہ السلام به لنګ استعمالو خو پرتوګي خوښ کړی دی نبی علیہ السلام. نسائی شریف کې روایت دی یو صحابي شام ته تللی و تقریبا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د هغې ځای لباس چې راوړو نو پرتوګو په هغې کې حسنینو له راوړی و. حسنینو له نبي علیہ السلام هغه ډېر زیات خوښ شو. نبي علیہ السلام پرتوګ نه دی استعمال کړی خو پرتوګ یې خوښ شوی و چې دا ډېر ښه لباس دی او د ستر لباس دی. قبلي که نه ولې نه قبلي؟ الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي کله چې دا کافر او مشرکان دې کشتۍ ته وخیږي او طوفان پرې راشي بیا ما نه دعاګانې غواړي نو زه وله دعا قبوله کړم او بچې کړم چې اخوا وړي بیا مشرکان شي. قرآن مجید وایي او شیطان ویلیو که نه رب انظرنی الی یوم یبعثون خدایا ما د قیامته پورې مهلت راکړي. الله وفرمیل انک من المنظرین زه څه مهلت په درکړم. دعا یې وله قبوله کړې وه که نه. نو شیطان مسلمان دی د کاروبار دپاره پیسې شته خو پیسې کمې دي. زه غواړم چې د بینک نه قرضه راوالمه او غټ کاروبار پې سټارټ کړمه د دې دپاره چې دا مسلمانان مزدوران پکې ځان سره والم د هغې به ډېره فایده وشي. د مسلمانانو فایده په حرامو باندې غواړي. ای مسلمانه داسې نه د بینک نه قرضه راغستل دا حرام دی، دا سود دی. حل الله البیع وحرم الربا. الله جل شانو سود حرام کړی ته په سود قرضه رالی او د مسلمانانو خدمت پې کومه. دا څه کې د دې مثال داسې دی چې یو سړی وږی شوی دی او ته وې د ده زه مرسته کومه او د واشروم نه وله ګندګي راولې او هغه وله مخې ته په پلیټ کې کېدی چې دا خوره په دې به دې لوږه ختمه شي. ناروا دي ښه. ډېر مخلص ته ځان نه مه جوړوه. مونږ تا دپاره یو امسا راوړې ده مسلمانه او ته د جمعې په خطبې کې هغه امسا نه استعمالې. ولې دا امسا استعمالول ناروا دي؟ مسلمانانو ته دونه غټه امسا راوړې ده که هغه ما ونیولې زما د سر نه چوته ده. دا سنت طریقه ده، سنت غیر مؤکده. نبی علیہ السلام بارک راضي چې انه اذا قام كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام اے للخطبه نو فتوکأ الى عصا او قوس. نبی علیہ السلام چې به خطبې له پاسېدو نو ډډه به واله یو څیز به په لاس کې نیو یا به امسا نیولې وه یا د غشي چې کومه لیندۍ هغه به نبي علیہ السلام ځان سره نیولې وه. نو ټیک د غلط کار دی نه دی کړی
خو زه ډېر وړوکی یم هغې ته نه رسم نو څه وکړم نور سنت دي ښه د موبایل په رنګټون باندې نعت لګول حمد لګول او تلاوت لګول دا څنګه دي بالکل ناروا او ناجایز دي انسان کله واشروم ته لاړ شي هلته تلاوت ورته شروع شي نعت ورته شروع شي او حمد ورته شروع شي او دویمه خبره دا ده چې کله ته تلاوت شروع کړي نو دې طریقه دا ده چې دا به سر ته رسې آیت مبارکه به سر ته رسې او ته چې کله د موبایل هغه رنګ راشي په هغې باندې نو ته ایسته منځ کې کټ کې آیت مبارکه الله جل شانو فرمای چې کله هم داسې یو عمل تاسو شروع کړئ چې هغه د الله حقي نو بیا به سر ته رسوئ واتم الحج والعمرة لله یوه دویم دلیل ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا چیرې د قسمونو نه تاسو هغه ښځه مه جوړوئ چې یو ښځه په عربو کې ناسته وه او ټوله ورځ به یو سپڼسی هغه به یې جوړ کو بیا به یې ایسته وران کو په نیمه ورځ کې نیمه ورځ کې به یې بڼو نیمه ورځ کې به یې ورانو نو خپلو اعمالو نه وایي داسې مه جوړوئ وایي چې زمونږ خور وه ماشومه وه هغه مونږ د تره زوی له ورکړه خو هغه پوډري شو او نشهیي شو 100% د هغه دماغو کار پرېښودو اوس مونږ د هغه هلک نه طلاق غواړو یو مفتی صاحب راته وي چې دا خو به همیشه د ښځې ځکه تاسو نکاح تړلی چې ده ولې طلاق نه وي ورکړی څوک یې نشو جدا کولی اوس هغه زمونږ وړه خور ده که دې پوډري او چرسي دا 100% چې دماغ بالکل کار نه کوي لیونی شوی که ده ته رخصتي وله کو او ده ته واده کو نو هسې نه چې زمونږ خور خیري وکړي نو سهل که تاسو سره یي آپ کی بڑی مهرباني ہوگی سهل هغه وګورئ نو حل د دې دا دی چې دا سړی د باندې اول دا محنت وکړي چې دماغي ټیک شي نشو نه واوړي ډېرو خلکو علاج شوی دی اول خو دا خو که بیا هم نه ټیک کېږي که نه او سړی کېږي نه نو صحیح علاج دا دی چې کوټ کې پې کیس وکړه قاضي ته دا حق حاصل دی چې د ښځې او د خاوند په منځ کې نکاح ختمولی شي دغه حل دی ښه او مفتي صاحب چې ویلي مفتي صاحب نیمګړې مسله کړې دغه به د همیشه ښځه وي خو چې داسې حالات پکې راشي نو قاضي ته او عدالت ته بیا دا حق حاصل دی چې د ښځې خاوند په منځ کې جدایي راوستی شي فسخ نکاح دی ته وایي مونږ په کور کې چرګې ساتلي او 2 خاروګانې هم ساتلي دا کم دور دی اوس هم خلک خاروګانې ساتي چرګ هم ساتلي او 2 خاروګانې کله نه کله هغه د اودس چې کومې اوبه زمونږ هغه جوټه کي نو دې سره اوبه پلیتېږي که نه پلیتېږي دې سره زمونږ په کورونو کې چې زنانه مونځ کوي نو اکثر د هغې لوپټه ډېره زیاته نرۍ نو یختی پکې ښکاري ویښته دا ښکاري پکې مونځ کېږي دې سره که نه ګوره که د یختو 4مه حصې ښکاره شوه مونځ به دوباره راګرځئ د سار د اذان نه پس د سحر د مونځ نه مخکې او د سار د اذان نه پس که یو سړی نفل کوي کولی شي که نه هیڅ قسمه نفل په دغه وخت کې جایز نه دي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد